بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران هیوادوالو، دا د قندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ هغه سرداري ده چې د دوی شخصي زندانونه پکې دلته ډېرې خطرناکه زیرخانې دي چې د ټولو انساني حقوقو برخلاف د انسانیت جنازه پکې وتلې. دلته کلونه زندانیان بې سرنوشته پراته وو، مړي ژوندي ورک کړو. یو له همغه زندانیانو نه موږ سره ده، مرکه ورسره کوو. دغلته مخکې چک پاینټ ده، طالبان ناست دي او له هر تلونکي موټر نه پوښتنه کوي، بیا له خپل مسؤل کس سره رابطه کوي تر څو د شناخت نه وروسته هغوی مخکې پرېږدي. نو موږ هم ځو چې اجازه راکوي که نه. موږ سره اوسئ. ورحمت الله وبرکاته. مجاهدینو ستړي مه شئ. زه دلته دغه زیرخونې ګور یو بندي م را سره ده، مرکه ورسره کوي. اجازه راکوئ؟ قدرمن شي، الله مو عزتمن شي، قربان مو شمه. هغه موانع دي چې دلته تاسو ځئ، دا سیمټي بلاکونه یې لګولي دي. دلته به مخکې څو جایه موټرونه کتل کېدل او دا یې خاص د دې په خاطر لګولي چې استشهادي مجاهدین دننه په تلو کې ورته ستونزې ایجاد کړي. نو زه نه پوهېږم چې دغه سیمټي دیوالونه دوی د څه لپاره لګولي دي. دوی خپل ځان ساته که ملت یې ساته؟ که ملت ساتي نو د دغه سیمټي دیوالونو لګول په کومه معنا باندې؟ مونږ چې راغللو په د تلاشۍ په ځای کې طالبانو وپېژندلو، مونږ ته اجازه راکړله چا سره رابطه ونه کړه، تاسو بلکل تللی شئ. ځکه مخکې هم زه 2-3 دفعې دلته راغلی یم، دلته مې له مسؤلینو سره، له طالبانو سره، له مجاهدینو سره کتلي دي. دلته منظم قطاعات دي د طالبانو، استشهادي کنډکونه دي، سره قطعه ده، د شپې ګزمې کوي. لله الحمد بولدک ټول امنیت دوی په خپله باندې ساتلی ده او هیڅ چا ته کومه ستونزه نشته او ډاډ او اطمینان یې ورکړی ده. نو مونږ ځو همغه شخصي زیرخونو ته، مونږ سره اوسېږئ انشاءالله العزیز. دلته مونږ سره یو ملګری ده، هغه لار راته ښیي، ځکه دا داسې مختلفې لارې دي چې هر سړی پرې باندې تللی نه شي، سړی نابلدېږي. هر خوا ته سیمټي بلاکونه دي، د وحشت فضا دلته تېره سوې ده. دلته دومره وحشت، دومره ظلم بربریت شوی، زرګونه جنازې له دغه جینه وتلي دي، مړي او ژوندي لا تر اوسه پورې ورک دي. دا هغه سرداري ده چې دلته لسګونه داسې زیرخونې دي چې د مځکې لاندې ویستل شوي. دلته بندیان د ټولو بشري قوانینو خلاف په دې ځای کې ساتل. موږ د دې په خاطر دا ویډیو کوو چې د نړیوالو توجه راوګرځوو. دلته چې کوم وحشت او ظلم شوی له هغه نه نړیوال خبر کړو. په دغه خاطر باندې دا د وحشت هغه ځاله ده. دا یوازې دا ځای نه ده، دوی په خپلو کورونو کې شخصي زندانونه درلودل. په ټوله دغه ساحه کې، په دغه احاطه کې دغسې سیمټي دیوالونه لګېدلي، له دوی نه پاتې توبلې، دغه جنریټرونه دي. دا هر څه دوی له بیت المال سره ډېر زیات خیانت کړی ده. دلته چې طالبان راغلي هر څه خراب پاتې وو. اوس په دغه ټولو کمرو کې په دې هر ځای کې طالبان دي، خو اوس مصروفه دي د امنیت په ساتلو کې د بولدک د خلکو. الحمدلله بولدک کې چې موږ ښار کې ښاریانو سره، خلکو سره څومره خبرې وکړلې، هغه ټول ډېر خوشحاله دي، ډېر د امن په فضا کې دي. یو له هغه زندانیانو نه موږ سره اوس دلته ولاړ ده، د معروف په نامه باندې ده، چې دغلته په دغه زیرخونه کې قریب 20 میاشتې تېرې کړي دي. له ده نه نور مرکه لاندې په دغه زیرخونه کې اخلو، موږ سره اوسېږو. دا د هغه زیرخونې د ګیټ ده چې سړی مخامخ پرې نه شي تللی، دومره وړوکی ده، د باندې به په څنګ ځي. دا نور هېڅ کومه کړکۍ کوم ځای نه لري، تپه تیاره ده. دلته په کلونه داسې زندانیان پکې ساتل شوي چې هغوی 6 کاله لمر نه ده لیدلی. راځو لاندې موږ سره راځم. تیاره ده، دا ګروپ که دې خوا رڼا شي نه ښکاري. راځه زه درته رڼا جوړوم. دلته دومره تیاره ده چې ګروپونه که هم لګی کار نه کوي. تاسو ته به دغه ساحه ښکاري. دلته اوس هم چې بندیان وتلي دي، دې ځینه چې کله طالبان راغلل، له دې ځینه ځینې بندیان وویستل چې دلته لام په زیرخونه کې وو. دلته نه کوم برق شته، نه کوم د برق سامان شته، نه کومه پکۍ شته، نه کوم بل سهولت شته. په دغه تختو باندې دوی د پاسه اوده کېدل او په دغه وړه کمره کې دوی تقریبا 14 تر 20 کسانو پورې ساتل. ډېر د افسوس خبره دا ده چې دا ځای تشناب هم نه لري، یو دسماتې ځای نه لري. دوی ته یو رقم وړې ژړې ډبې ورکړې وې، دوی به په هغه کې اودسمات یې کوه، یو د بل په مخ کې به یې کوه.
ټول هر څه د انسانیت او د بشر د حقوقو خلاف کار ساتي. دا هغه ډبې دي چې دوی ته به یې ورکولې چې دوی پکې تشې او غټې میتیازې وکړي او بیا به دوی نه 2 ورځې 3 ورځې پاس وړل کېدل. نو دغه د دوی حالات دي. دا هغه ډبه ده چې یوه دانه یې اوس هم دلته مونږ ته په لاس راغله. دکې به بندیانو ډک یو تشه میتیازې بیا د دې ماتې کول او 3-4 ورځې پاس به بیا دوی له دې جینه ویستل، نورې ډبې به یې ورکړل یا به یې همدا خالي کولې. دلته د بدبوی انتها وه. مونږ چې دلته طالبانو سره خبرې وکړلې هغوی ویلې چې مونږ کله بندیان ویستل نو دلته انسان طاقت نشو کولی. دا هغه خونه ده چې تقریبا 6 یا 7 فوټه اوچتوالی لري. دلته تاسو دا شاوخوا دیوالونه ګورئ چې هیڅ کړکۍ په دې کې وجود نه لري اصلا. دلته پکای شتون نه لري. دلته ډیره نهایته زیاته انساسوزه ګرمي ده په بولدک ولسوالۍ کې. دا کړکۍ مخامخ چې تاسو ګورئ دا بنده ده، لا خوا نه یې ورته خاورې اچولي. دلته هغه زنداني سره چې موږ کومه مرکه لرو هغه دا زندان سوری کړی و. له دغه زندان نه 2 کسه په تیښتې بریالي شوي وو. هغه به هم تاسو ته خپله قصه وکړي انشاءالله. دا یو هغه د سزا ورکولو یو نمونه شاید د انسان په شکل جوړ شوی ده. که تاسو ته په ویډیو کې ښکاري په دې د پاسه به بندیان تړل، دلته به لاسونه تړل، سر به دلته تړل، پښې به په دغه ځای باندې تړلې. دا وګورئ، دا دوی ته نړیوالو هغه چا ورکړي دي چې د بشریت او د حقوقو خبره کوي، د انسانیت خبره کوي. دا هغوی ورکړي ځکه دا شیونه ډېر پرمختللي دي. دا د ګاونډیو هیوادونو کې هم نه پیدا کیږي. دا امریکایي شی ده، دا یې ورکړی ده. په ده کې به بندیان بندول او بیا به په دغه پایپونو باندې دغه پایپ دا وګوره په دې باندې به یې وهل د بندیانو د سزا او د اقرار په خاطر باندې. او دغه بندي چې تاسو ته مخامخ ولاړ دی ده په دغه میخ باندې دا به یې په تخته باندې ودرو چپلکه دې وباسه. په دې د پاسه په دغه ځای کې ورته میخونه وهلي اوس هم خاپونه شته. دا به یې په تخته هغه که نوکانې په ژوندینې ته نه ویستلي دي. نه ښکاري. دا دلته دا د